داشته باشیم، چرا که ناشکری عذاب سختی را در قبال دارد و شکر او هست که چیزی را که الله متعال در اختیار ما و شما قرار داده در راه خود الله متعال و در راه دین الله متعال مصرف شود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جزاک الله احسن الجزا. دا محترم مولوي غلام حیدر چې تاسو د دې مراسمو په اړه باندې خپله وینا درواروله. قدرمنو حاضرینو، اوس د سپین کلمهدار بیرغ د پورته کولو مراسم پیل کوو. له ټولو برخوالو څخه هیله کوو چې په خپلو ځایونو باندې همدلته واوسیږي، چې ډېر بیروبار جوړ نسي. موږ یو څو مشخص مسؤلین او مشران دلته راځي، بیرغ به پورته کوي او نور ټول قدرمن حاضرین به په خپلو ځایونو باندې ناست وي. که د تکبیر د ویلو وخت وي، په هغه وخت کې پوره اخلاص وکړو. اوس تر هر څه مخکې له محترم مولوي احمد الله صاحب څخه هیله کوو چې دوی د بیرغ پورته کولو کوم وسایل چې دي چې هغه ټول اماده کړي. ودلته نور ترتیب کړم؟ صحیح. څنګه وروسته بیا کوو دی ویل لمر ونه لویشي. رغتك سبينا ورب بمنا حسينا بيا شغلي خريفة وطن كرا بيا شغلي خريفة وطن كرا. قدرمنو حاضرینو، اوس د هغو مسؤلینو نومونه اخلو چې د بیرغ په پورتولو کې به برخه اخلي. محترم مولوي حبیب الرحمن منصور صاحب د کابل ښاروالۍ کلتوري معین، دوی دلته تشریف راوړي. هلته محترم مولوي زین الله عابر صاحب د کورنیو چارو وزارت د دفتر لوی رئیس، محترم مولوي غلام حیدر صاحب د تخنیکي او مسلکي زده کړو عمومي رئیس، محترم مولوي شمس الدین شریعتي صاحب د اسلامي امارت لوی څارنوال، محترم مولوي سید برات شاه آغا صاحب د اترا عمومي رئیس، محترم مولوي عتیق الله عزیزي صاحب د اطلاعات او فرهنګ معین صاحب، محترم مولوي سعد الدین سعید صاحب د اطلاعات او فرهنګ وزارت او ګرځندوی مالی او اداري معین صاحب، محترم قاری صاحب یوسف احمدي صاحب د اسلامي امارت مرستیال ویان، محترم مفتی صاحب انعام الله سمنګانی د اسلامي امارت د رسنیو رئیس، محترم مولوي صاحب احمد الله متقي د ریاست الوزرا د دفتر د عامه او ستراتیژیکو اړیکو ریاست معین، محترم مولوي حیات الله مهاجر صاحب د اطلاعات و فرهنګ وزارت نشراتي معین. همدغه کسان به چونکې هلته ځای کم ده، یوازې څو مشخص کسان یاد شو. او همدغسې د افغانستان د اسلامي امارت مشهور خوږ ژبی ترانه ویونکی او د درو انقلابونو ترانه ویونکی محترم ورور درویش صاحب دیم تشریف راوړي. رغتك سبينا ورب بمنا حسينا بيا شغلي خريفة وطن كرا بيا شغلي خريفة وطن كرا زمون بيرغتك سبينا ورب بمنا حسينا بيا شغلي خريفة وطن كرا بيا شغلي خريفة وطن كرا سترفي المولو أرمانو سترفي المولو أرمانو شكر برام شلمن هغا أرمانونا ورب بمنا حسينا بيا شغلي خريفة وطن سمون
بیرغت کسبینا ورپا مینا حسینا بیا شغلی خوری په وطن کړه بیا شغلی خوری په وطن کړه څومره ښایسته په کلمه یې څومره ښایسته په کلمه یې ښکاري ډېر ښکلي مو په تاسمې او غرونه ورپا په مینه حسینه نعره تکبیر نعره تکبیر نعره تکبیر کاری ډېر ښکلي مو په ترانه کوي کښته کوي واریم نعره تکبیر د افغانستان اسلامي امارت د افغانستان اسلامي امارت بیکګراوند کې ترانه باید ولرو بیا شغلې خورې په وطن کړه بیا شغلې خورې په وطن کړه زمون بیرغ کسبینا ورپا په مینا حسینا بیا شغلې خورې په وطن کړه بیا شغلې خورې په وطن کړه سترپیدل مو لوی ارمانو سترپیدل نعره تکبیر نعره تکبیر د افغانستان اسلامي امارت د افغانستان اسلامي امارت علي قدر امير المؤمنين حفظه الله نعره تکبیر نعره تکبیر زمون بیرغ کسبینا ورپا په مینا حسینا نعره تکبیر نعره تکبیر نعره تکبیر څومره ښایسته په کلمه یې څومره ښایسته په کلمه یې ښکاري ډېر ښکلي مو په تاسمې او غرونه ورپا په مینا حسینا بیا شغلې خورې په وطن کړه ښکاري ډېر ښکلي مو په تاسمې او غرونه ورپا په مینا حسینا بیا شغلې خورې په وطن کړه بیا شغلې خورې په وطن کړه وتور شپو نعره تکبیر نعره تکبیر نعره تکبیر لګي خبر رګه کې را سره نعره تکبیر علي قدر امير المؤمنين شيخ هبة الله خرداد صاحب علي قدر امير المؤمنين شيخ هبة الله خرداد صاحب علي قدر امير المؤمنين شيخ هبة الله خرداد صاحب بیا شغلې خورې په وطن کړه زمون بیرغ کسبینا ورپا په مینا حسینا بیا شغلې خورې په وطن کړه بیا شغلې خورې په وطن کړه نو که د ملګرو اجازه وي د ما فکر باندې که څوک اودسون نه لري ډېره بښنه غواړم دا مایک په چالان کوته
قدرمنو حاضرینو د افغانستان د اسلامي امارت سپین کلمه دار بیرغ چې نږدې 20 کاله د همدغه بیرغ تر سایه لاندې موږ مبارزه وکړه، جهاد هم وکړی او بالاخره د بریا تر سرحده ورسېدو. د وخت سپر طاقت امریکا او د هغوی متحدین هم د دې بیرغ لاندې مات کړل. د دې بیرغ په ویاړ باندې د تکبیر ناره ښه په جوش بدرګه کوي. ناره تکبیر، ناره تکبیر، ناره تکبیر. علی قدر امیر المؤمنین، علی قدر امیر المؤمنین شیخ الحدیث مولوی هبت الله اخندزاده، جزاک الله احسن الجزا. د بیرغ د پورته کولو مراسمو په وروستۍ شیبو کې د کابل ښاروالۍ معین محترم مولوي حبیب الرحمن صاحب څخه هیله کوو چې د غونډې د پای دعا وکړي. د کابل ښاروالۍ معین محترم مولوي حبیب الرحمن صاحب. بیا شغلې خورې په وطن المتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل يا أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا، واطمس على وجوه أعدائنا، واطمس على وجوه أعدائنا، وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. قدرمنو حاضرینو که څوک اودسونه نه لري اودسونه وکړي او له هغه وروسته انشاءالله